دلته بله مسله هغه دا ده یو سړی دی هغه که اوبه استعمال کي نو اوبه له نقصان ورکوي نو دی څه کولی شي تیمم کولی شي او په دې باندې دلیل څه دی الله وایي فاتقوا الله ما استطعتم د الله نه دومره ویرېږئ څومره چې ستاسو طاقت او وس او د ده دا وس دی شریعت په تا باندې سختي هسې نه جوړوي ګورې او هغه حدیث دی د عمر ابن العاص رضی الله عنه او سیرت کې هم دا واقع موږ ذکر کړی و او دا حدیث چې دی نه ښه صحیح حدیث دی په هغه حدیث کې دا دی چې په سفر باندې تللی و نو وایي چې احتلمت فی لیلة بارده ډېر سخت یخ او داسې شپه وه چې سمه یخه شپه او ما ته احتلام وشو نو ما سوچ وکړو که زه چېرته غسل وکړم نو کیدای شي مړ شم ځکه چې غسل مې یخې اوبه دي فتیممت ما تیمم وکړو ثم صلیت باصحابي صلاة الصبح او بیا مې ملګرو له د سهار په منځه کې جمع ورکړه امامتي مې وکړه کله چې موږ مدینې ته رالو ما رسول صلی الله علیه وسلم ته دا خبره وکړه وی هغه ماته وایي چې یا عمر صلیت باصحابک وانت جنوب عمر ته امامتي ورکړې وه ته د جنابت په حالاتو کې وی ما ورته چې نعم یا رسول الله او دقه شان شی وه اني احتلمت في ليلة باردة او سم یخه شپه و ډېره یخه شپه و بس ما ته احتلام شوی نو زه یېرېدم که زه غسل وکړم په دې یخو اوبو باندې زه به مړ شم او د الله هغه وینا مې ذهن ته راله ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما الله وایي ځانونه مه وژنئ الله په تاسو باندې مهربانه دی فتیممت ما تیمم وکړو ثم صلیت بیا مې لمونځ وکړو فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم په خندا شو ولم يقل شيئا او اسم ونه وي ولې څه ونه وي ای څه مطلب شو اقرار دی چې ستا دا کار څه دی دا صحیح دی نو که چېرته څوک داسې چې هغه له اوبه استعمالول نقصان ورکوي مرض پې دی یا جمع دی او ده سره د اوبو د ګرمولو څه نشتي نو دیم داسې دی لکه ده سره چې اوبه نه وي دیم تیمم کولی شي بیا د تیمم دا طریقه چې کومه ده لکه دې رور چې اوس وکړل د دوه ضربې وي او لاسونه د سنګلو پورې راښکودو دې کې یو څو طریقې را نقل دي د ټولو نه مضبوطه طریقه چې د هغې حدیثونه په صحیح بخاري صحیح مسلم کې راغلي دي او دلایل یې ډېر مضبوط دي هغه ده چې تیمم یوه ضربه ده ضربه ګزار ته وایي یعنې یو ګزار دی ځمکې له به راځي یو د هغې نه بعد په مخ به یې راکاږي او په لاسونو او لاسونه کوم ځای پورې د مړوند پورې دا طریقه په صحیح بخاري صحیح مسلم کې راغلي او په دې باندې ډېر زیات حدیثونه هغه رانقل شوي دي دویمه طریقه هغه دا ده وایي تیمم دپاره دوه ضربې دي د مخ دپاره جدا او لاسونو دپاره جدا او لاسونه د سنګلو پورې په دې کې مرفوع حدیث نشته مرفوع څه مطلب شو یعنی رسول صلی الله علیه وسلم ته رسېدلی حدیث په دې کې نشته صحیح سند واره ها دې کې بعض آثار شته موقوف روایتونه مقطوع روایتونه دا پکې شته یو قول بل دا دی چې دوه ضربې دي یوه ضربه د مخ دپاره دویمه ضربه د لاسونو دپاره د مړوند پورې ښه دې کې یو بل قول هم شته هغه دا دی چې یوه ضربه دا د مخ دپاره دویمه ضربه لاسونو دپاره د ترخونو پورې او په دې ټولو کې مضبوطه طریقه چې په هغې باندې دلایل ډېر دي د رسول صلی الله علیه وسلم نه رانقل د دا طریقه د صحابه کرامو نه او عمار رضی الله عنه د روایت تاسو واورېدو دا هم صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی هغه دا چې تیمم یوه ضربه ده یو پیر داسې بیا په مخ یې راکاږه په مخ راښکوده ما تاسو ته ووایي یعنې بس راکاږه په ټول مخ داسې لاسونه کېده او راکاږه که په دې کې څه پاتې شو الله ته په هغې نه رانیسي او بیا د لاسونو د شاګانې دا به مسله شي او بس خبره ختمه شو
بیا پاگی کی اضافه دا شوی ده، لکه اوس یو داری چې سنگلو پوری با مسکی، نو بیا دا چې دا دری گوتی با دیسی کیے دی او بیا با دا دیسی راوری داسی، نو بیا دیسی، نو بیا چې بوزی نو دکا گوتا بانی بیا باسی. دی بانیس دلیل نشتی او پا دی خبکی گئی مو چه کل زم دلیل پی نشتی. یعنی دا سا زمان جیب مسئله نه ده، حق تبا حق وایو، کما خبر بانی دلیل نئی نصب وایو چه پا دی بانی دلیل آگه نشتی. کما خبر غلطی اگه تبا سو وایو غلطا، کما کمزوری اگه تبا کمزوری. ها دا نو وایو چه دی سڑی تیموم نکی، کسی که ما تاستوی چه یو قول دا علماء دا دی اگوی تیموم طریقه دا دا کچا دیسی تیموم کو منزیو کو منزی صحیح ده کنه صحیح منزی صحیح ده که دا علم پا قول عمل کرده خو چه کل سڑے کینی او دا مسئله کولاو کی او ځان صحیح پو کول وړ او د دلایل ښکاره شي نو دلایلو پرنا کې دغه طریقه مضبوطه ده کومه چاوله نه ده. پوه شوې که نه؟ اوس یو سړی راپاسې ما ته وایي ښه زمونږ هغه منځونه بیا هغه جاښه جوړه کړه زمونږ هغه منځونه چا ویلي چې هغه منځونه نه دي شوي مونږ خو دا وایو چې هغه تیمم هم څه دی صحیح دی خو طریقه څه وه کمزوري ده. دا طریقه څه ده کمزوری ده او د دینه مضبوطه طریقه شتی باقی دلیل دی شتی. زمون کار خو دلیل سره دی، کومه خبر باندې دلیل د رسول صلی الله علیه وسلم را نقلی من باغه باندې عمل کوم، من مکلف په دې باندې. نو په دې ټکو باندې مخه پکېږي کله چې زه وایم چې دا طریقه څه ده دا کمزوري په دې مخه پکېږي، بلکې په دې خوشحالېږي چې زموږ په علم کې څه وشوه اضافه وشو. بعض ملګري په دې خبرو خفه شي، دا د خفګان خبرې نه دي. کله سړی دین زده کوي سړي ته پته ولګي چې زما دا مسله غلطه وه دا غلطه وه نو په دې څوک خفه کېږي نه، په دې څه شي په دې خلک خوشحالي. او کله چې ته د یو عالم سره کښېنې او کله ته درسونو ته کښېنې او بیان ته کښېنې لکه ته چې ځان ته شیشه کښېږدې مخې ته نو تا ته به خپل هر څه ښکاره شي، څه په تا کې صحیح دی او څه په تا کې غلط دي. خلک کښېني دې دپاره دین زده کولو ته، د دې دپاره به نه کښېني چې ته به د مولوي صاحب غلطیانې راوباسي. یعنې تا ډډه لګولې ده او بیان اوري چې یاره دی به کوم ځای کې خطا کېږي که نه دی استاذ ته ښو دپاره راغلی. خلک راځي د څه دپاره ځان پوه کولو دپاره. دا بس راشي څه وایي عجیبه دا ده وایي مونږ خو چېرته نه دی اورېدلی دا حدیث. نو ته به وایې چې دا د امام بخاري نوسی دی دا حدیث نه دی اورېدلی. او سړي د خپل مونځ صحیح نه ورځي دی وایي ما دا حدیث نه دی اورېدلی. نو خو تا نه دی اورېدلی نو څه چل شو ولې اوس یې واوره که نه مخکې ته پته نه اوس ته پته ولګي. اوس که چېرته د یو علم یو غټ سړی دا ووایي لکه اوس امام بخاري دا ووایي چې دا حدیث موږ چېرته نه دی اورېدلی بیا هم دې خبره کې وزن دی که نه ځکه څوک دی او هغه وایي دا حدیث ما چېرته نه دی اورېدلی. اوس یو سړي د خپل مونځ صحیح نه ورځي دی وایي دا حدیث ما چېرته نه دی اورېدلی نو تا خو د خپل مونځ هم صحیح نه دی اورېدلی چېرته او لا خبره دا کوي چې موږ دا مسله چېرته نه دی اورېدلی. نو حق ته حق وایو با او باطل ته به څه وایو باطل وایو، صحیح ته به صحیح وایو غلط ته به غلطه وایو. دا زمونږ دین دی دغه قرآن دی او دغه حدیث دی او دې کې د چا بې ادبي او د چا ګستاخي مقصد نه دی چې یو کار غلط دی بیا غلط دی. ما ته وختي عمران د ما ته ترسکون پوسټونه اکثر رالیږي یو پوسټ راولګو اعلان چې ته چا کړی دی هلته پاکستان کې او غلام رضوي صاحب دی مولوي صاحب نوم چې دی غلام رضوي نو هغه وایي که د چا احباب مړی او منځونه پې پاتې نو موږ ډېر په کم ریټ باندې ورله دا منځونه کوو او که تاسو د چا دپاره دا قرباني ورکئ نو سبا له به تاسو مړی او ستاسو له طرف نه به هم څوک دا منځونه وکړي. دا باقاعده زموږ په ملک کې اعلان لګېدلی دی که د چا خپلوان مړی او په ارزان ډسکاونټ رضوي صاحب پکې ښه سړی دی په ډسکاونټ باندې دله منځونه کوي نو اوس ده ته به غلط نه وی که نه صحیح ورته ووایو غلط به ورته
اول د مړي طرف نه منځونه کله کېږي بیا ته څنګه کې بیا د ډسکاونټ دا قصې دې پکې د کوم ځای نه راویستې څو جاخي دي څو مسلې دي نو کله چې تا ته پته ولګي چې زما دا طریقه غلطه وه یا زه په دې مسله پوه نه وم اوس پوه شوم نو د الله شکر ادا کوه د الله